السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو ملګرو، اخته دې وکړي چې روجو تاسو جامو کې پټ یاستئ. ګرانو ملګرو، زه ستاسو ورور ټیکنیکل رحیم. ګرانو ملګرو، تاسو څنګه کولی شئ چې خپل ملګري لوکیشن معلوم کړئ؟ نو ګرانو ملګرو، ویډیو پوره وګورئ او تر اخره وګورئ او زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ د نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره، ځکه چې موږ هره ورځ ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډ کوو. نو ګرانو ملګرو، څنګه کولی شئ تاسو د خپل ملګري لوکیشن معلوم کړئ؟ تاسو به دلته ووهئ ګریپیفای لینک. تاسو دا سرچ کړئ په ګوګل کې، آی پی لوګر به راسي، تاسو به دا سرچ کړئ. کله چې تاسو دلته رالاستئ، دلته به تاسو انټر ویلټ یورل دا ټریکینګ کوډ، تاسو به بیرته نوی هغه خلاص کړئ. دلته به تاسو سرچ کړئ، هر شی سرچ کوئ، یعنې کې د هغه لینک به راښيي. دلته سرچ کوم ګایډز. کله چې ما دا سرچ کول، دلته زه عکس ته ورځم. زه دا عکس رخم او د دغه لینک کاپي کوم. دا شیر به پرې ووهئ، دا کته لینک دی، دا به تاسو کاپي کړئ. نو کله چې تاسو دا کاپي کوله، تاسو به بېرته هغه ځای ته ولاړ شئ، ګریپیفای آی پی لوګر ته ولاړ شئ، دلته به تاسو پیسټ کړئ. کله چې پیسټ کو، نو کله چې تاسو کاپي کړئ، تاسو کریټ یورل ووهئ، تاسو دا به تاسو دا لینک راوړئ. دا دلته به راسي، دا به داسې هغه کې دا دوم کاپي هغه ته به راسي، دا دی، دا به تاسو کاپي کړئ. نو کله چې مې دا کاپي کوله، تاسو به ولاړ شئ واتساپ ته. زه دا واتساپ خلاصوم، زه دا خپل موبایل ته ورلیږم. دا موبایل زما دا بل واتساپ ته، دا دغه پیسټ دا ورلیږم، دا ورولغئ. اوس بل مې موبایل ته میسیج راغی، اوس دا بل موبایل رخمه. نو کله چې ما دا راوستو، دلته خلاصوم واتساپ. واتساپ مې خلاص کړله، دلته به تاسو لیټسټ موبایل دا دی، زه دا لینک پرې ووهم. نو تاسو به دا لینک، هغه ملګری به تاسو دا لینک خلاص کړي، دا عکس پرته راواړئ. نو دلته به معلوم شي دا د ما لوکیشن معلوموي. نو تاسو کله دا خلاص بېرته به خپل موبایل در واخلئ، خپل موبایل دی به خلاص کړي، تاسو به بېرته هغه ځای ته ولاړ شئ چې کله دی لینک وګورئ. له هغې نه به تاسو بېرته ولاړ شئ خپل ځای ته، ګریپیفای ګوګل به خلاص کړئ، ګریپیفای آی پي دا به تاسو بېرته سرچ کړئ، دغه لینک به تاسو سرچ کړئ. نو کله چې تاسو ته راسي، تاسو به دلته کته راسي، دلته به لیکلی آی پي ادرس، دا به تاسو آی پي ادرس ده، دا به تاسو کاپي کړئ. کله چې کاپي وګوله واتساپ نن دا ګرده خلاص کړو، زه دا کاپي کوم، دا نمبر 152 دا ما کاپي کول. کله چې دا کاپي کړو، نو زه لاړم بېرته ګوګل کې، نوی اپشن خلاصوم. کله چې ما نوی اپشن خلاص کړو، دلته زه بېرته آی پي ټو لوکیشن خلاصوم. تاسو به دا لوکیشن ته وبخئ، دلته به تاسو دا خلاص کړئ. داسې مې کله خلاص کوله، تاسو به دا کونج کې دلته سرچینګ لیکلی، دغه نمبر د آی پي ادرس لوکیشن دا نمبر لیکلی، دلته به تاسو هغه نمبر پیسټ کړئ، کوم چې کاپي کړی ولو. څنګه به دلته سرچ لیکلی، دا به تاسو سرچ کړئ. کله چې مې سرچ کړو، تاسو به بېرته کته راسئ، دلته به لیکلی وي دا لوکیشن، دا لوکیشن یې راوړ آی پي ادرس، دا به تاسو بېرته آی پي ادرس دغه ده، خو تاسو به دلته بل دا کته نمبر آی پي ادرس لوکیشن کده به ډیټیډ لوکیشن اف سټي، دا سټي نمبر به تاسو کاپي کړئ، دا به تاسو کاپي، دا به ټول تر دې ځای کې پورې کاپي، دا تر دې ځای کې پورې داسې کاپي کول. نو تاسو به ولاړ شئ خپل میپ ته، یعنې که لوکیشن میپ ته. نو هلته چې تاسو ولاړ شئ، تاسو به په سرچ کې ولیکئ، دغه نمبر به پیسټ کړئ، کوم چې کاپي کړی ولو هغه به تاسو پیسټ کړئ. کله چې دا پیسټ کړو، تاسو به دا سرچ کړئ. نو چې سرچ مې کو ملګرو، دا د لوکیشن یې راواړو، کوم ملګري چې ما لوکیشن کړی و د هغه لوکیشن یې ما ته راواړوه. دا د ملګرو دا موبایل، یعنې کې دلته ایښی، دلته هغه سړی دلته دی، تاسو کتلی شئ. که مې ویډیو خوښه شوې وي، ویډیو لایک کړئ او شیر یې کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو